موږ دا مدرسه د ګوري وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين نتبع من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. د حبیب نجار کې صف سورۃ یاسین کې الله کوي دا قوم ترالی وای د دې پیغمبرانو خبره ومني دا څوک چې راغلي دي، دا خو د خدای دین درته ښیي، مزدوري د څه غواړي، پیسې د څه غواړي، مال د څه غواړي، هغه ته د خدای دین ښیي، ته ورته موږ په ډبرو باندې ولو. تاسې د دې آیات تفسیرونه موږ هم دا رقم دی الحمدلله. یوازې زموږ مدرسه نه ده، موږ نه ولا که د چا څه تنخواه اخیستي، نه مو ولا که د چا زکات اخیستي، نه مو ولا که د چا سرسایې ته ویلي، دا ټول کلی پر دې باندې شاید که سرمایدار دي که مسکین دي دا دې وایي چې ورځ مولوي صاحب موږ ته حال راواستوي چې ته موږ ته دغه وکړه. د دې مسجد تر متولیانو پورې مقصد دا دی، ګورئ دا دین موږ کوشش کوو درته بیانوو، در زده کوو، تفسیر درته وایو، خو تاسې هم د دغه قرآن دپاره او د دغه رب دپاره چې دا تو سره مخامخ کېږي. ولمن خاف مقام ربه جنتان، د دا کومه رب سره چې ته مخامخ کېږي، خو دا رب خو به دا پوښتنه څه وکړي چې دا قرآن چې ما نازل کړی و دا تا چې ایمان پر په دې کې څه شي وه، نو څه به ورته وایاست چې یو چې سړي ته دا ځای نه معلوم چې عیده کومه عیده ښیي مولوي صاحب، زه د طلاق بحث ورته کوم، دوی ولاړه د مرګ عیده راته ښیي، نو چې سړی دونه په دین نه خبر، نو دا خورکۍ بیا په طلاق 3 قسمه طلاق دی، په طلاق به څه خبري، په طلاق به دا څه خبري. نو دا زموږ او ستاسې ضرورت دی پر د خپلو بچیانو دا دین زده کړي، دا قرآن ورباندې زده کړي. دا د دیوبند علما چې در 100 کاله ډېر کېږي پر دا بر صغیر باندې د دغو دیوبند علماو یو قسم راج دی، د دوی مدارس دي، مساجد دي، حق علما دي، حقاني علما دي، او ټولو د الله د دین لپاره ځان قربان کړی دی. د دغو علماو د تفسیر د دوی د تشریح مطابق دا دین زده کړي، دا زموږ او ستاسې ضرورت. نور ما دا خبرې وکړې وما علینا الا البلاغ، بس ختمه سوله. که مو عمل ورباندې کوي یم ستاسې کور ودان، که مو نه ورباندې کوي یم زما خپلې غاړې خلاصې کړې. دین زده کړي، دین قرآن و حدیث دی، دین دا فقه ده. د امام ابو حنیفه چې دا په لکونو مسلې د قرآن و حدیث موږ ته اسانه کړي دي، په تارې پیلي دي، د تصفو په شکل یې راکړي، وایي دا 100 مسلې دي د سره وایه، دا دین زده کړي. زکات به هم در معلوم سي، حج به هم در معلوم سي، د امسایه حقوق به هم در معلوم سي، ظلم به هم در معلوم سي، مظلوم به هم در معلوم سي، روا به هم در معلوم سي، ناروا به هم در معلوم سي. الله جل جلاله ته به هم دا وایي چې الله دا ما ته چې تا څونه فکر و دماغ را کړی ما هغونه خو دا قرآن زده کړي.